اوس موږ په ماډل 6 کې یو. په شپږم ماډل کې موږ دوه شیان زده کوو. یو فاینانشل منیجمنت دی او یو قانوني لارې دي چې څنګه باید موږ خپل دغه بزنس مخکې ویسو. د نه مخکې چې فاینانشل منیجمنت ته راشم تاسو ته یو ښایسته ټمپلیټ ښکاره کوم چې ما خپله جوړ کړی دی. زه غواړم تاسو یې قانوني لارې ښکاره کوم چې ته دغه بزنس شروع کوې. په اوله یې کولی شي چې بیخي ثبت یې نه کړې، د امتحان دپاره د خپل نوم لاندې شروع کړې، هیڅ کوم مشکل نشته دی. لیکن وخت زمان سره دا ډېر مهم دی چې ته اوس نه پلان کې یا همغه اول وختو کې پلان کې چې تر څو پوه شې ستا د بزنس څنګه مخکې ځي. نو ته مکمل 3 لارې لري چې څنګه ته د خپل بزنس قانوني مخکې ویسي. یو دا دی چې خپل نوم لاندې مخکې وړو، هیڅ مشکل نشته دی. په اول ځل کې ثبت هم نه کړي، دومره جنجال به نه وي، ځکه ستا تھرشهولډ د ټیکس چې کوم دی هغه تقریبا 12,500 پاونډ دی په یو کې کې. په امریکا، کاناډا، اروپا کې فرق کوي. نو که ته هغه نه لاندې پیسې هم ګټې نو ته پرې ټیکس نه ورکوې، نو دومره جنجالي به نه وي. لیکن که ته نه زیاتې ګټې نو ته باید 2 لارې انتخاب کړي. یو دا دی چې ته سلف امپلوید یې، هر څه د خپل نوم لاندې کوې. لیکن دغه مشکل دا جوړیږي چې ته اکثر ټیکس فایدې نشي اخیستی، او دویم چې کوم لایبیلیټیز دي، کوم تاوانونه دي یا کوم مسایل دي، هغه ډایرکټ ستا نوم لاندې لیکل شوي دي. د به نور بعض هم کومه. سلف امپلوید ته کولی ځان ثبت کړې خپل نوم لاندې، یا مثلا په اروپا کې ورته کلانه ګویر به وایي، په جرمني کې. په یو کې ورته سلف امپلوید هم اخیستی شي. مثلا مختلف نمونه دي، نه غواړم تاسو په دې نمونه هغه کوم ځکه زه نه پوهېږم ته کوم ملک به دا بزنس شروع کړې، لیکن زه به یو مثال عمومي درکړم چې په هر ځای کې تطبیق کېدی شي. د سلف امپلوید لاندې کې وړوکي لیول باندې مخکې ځې، مخکې لاړ شه، څه مشکل نشته دی. لیکن اوږدمهاله دا ښه نظریه نه ده، ځکه ته ډېر مصارفات ته بیا نشي کولی چې کوم هغه ویلیو ایډډ ټیکس دی VAT هغه نه خپل پیسې بیرته واخلي. یو دا مشکل جوړیږي. دویم ته هیوي ټیکس ورکې، ځکه ستا خپل چې کوم سیلري انکم دی او بل دا اضافه د Airbnb انکم راشي، دا دوان چې یو ځای شي ستا ټیکس براکټ زیاتیږي او ته باید زیات ټیکس ورکړي. نو زما مشوره به دا وي چې کله هم ستا بزنس اقلا د $15,000 نه یا مربوط کې چې کوم ملک ته ژوند کې چې هلته به تھرشهولډ څومره وي، هغه نه بعد ته باید یو LLC شروع کړي. یو LLC کمپنۍ بعضې ملکونو ته LTD وایي، لیمیټډ کمپني، ځکه هغه کې څه فایدې دي. یو فایده ده چې هر یو تاوان د بزنس کیږي نو ستا نوم لاندې نه دی، هغه لایبیلیټیز ټول کمپنۍ باندې دي. دویم فایده دا ده چې ته کولی شې ډېر ټیکس بینیفټ ولري. کوم اپریشن کاست لري، ټاول دی اخیستی دی، میز دی اخیستی، چوکۍ دی اخیستی، هغه ټول ته بزنس ایکسپنس استفادولی شي، او کوم چې VAT دی ورکړي هغه بیرته کلیم کوی شي. دریم فایده دا وي ته خپل بزنس غټوی شي، او د دپاره په ډېر ملکونو کې اسلامي شریعت جواز شته دی، یعنې شریعه بانکونه شته دی، ته قرض هم اخیستی شي. نو زما مشوره دا وي چې اول سجنو کې لاړ شه، سلف امپلوید لاندې کار وکړه، او هغه نه بعد ورته LLC یا LTD ورته ثبت کړه چې کوم پرایویټ لیمیټډ کمپني ده، او د هغه لاندې ټول شیان دې واچوه. دې کې به ډېر زیات فایدې وي، هم د ټیکس، هم د اپریشن، هم د لایبیلیټیز، او هم چې نن ته ضرورت نه لري پیسې بزنس ته وباسي نو ته به کم ټیکس ورکوې. که ته پیسې ونه باسې د ډیویډنډ ټیکس به نشته دی، امپلوید ټیکس به نشته دی، نیشنل انشورنس ټیکس به نشته دی. فقط VAT ټیکس ده چې انکم ټیکس هم په دې VAT کې ورکوی شي، او هغه ته کله مصارفات کې هغه نه بیرته اخیستی شي. نو دا اوس ستا د فاینانشل پلانینګ دپاره او منیجمنټ. په راتلونکي درس کې به موږ واقعا په یو ټمپلیټ باندې بحث کوو چې څنګه ته یو ټمپلیټ جوړ کړي چې خپل Airbnb بزنس په مخکې ویسي.